یو ډېر مزناک او ښکلی د دې نن موقع مناسبت سره هلته یو کلام ووی د هغې د پیروډي په شکل کې ما چې دی نو دا یو څو شعرونه لیکلي دي هغه زه ستاسو وړاندې کومه. زده کړې مې د مور نه په بچپن کې دغه ژبه زده کړې مې د مور نه په بچپن کې دغه ژبه او دا ځکه خو زه وایم په لندن کې دغه ژبه انګریزي نه وایم پښتو وایم دا ځکه خو زه وایم په لندن کې دغه ژبه او د ټوله مینه او خوږه لکه د شاتو دا ځکه خو بلبل وي په چمن کې دغه ژبه او سړی چې په پښتو شي نو د مړي په مثال شي سړی چې په پښتو شي نو د مړي په مثال شي غړیږي لکه ساز ما په تن کې دغه ژبه او اشنا کې مې مخ ګوري پس د مرګ ورته وایم اشنا کې مې مخ ګوري پس د مرګ ورته وایم په شونډو مې مسکا به وي کفن کې دغه ژبه او سردار ستا پښتو ته په پښتو کې مې سلام دی راځه چې کړو خورا راځه چې کړو خورا په ټول وطن کې دغه ژبه. دا محترم مشر جمشید سیماب صاحب چې تاسو ته خوندور او خوږ کلام واورید او دا کلام هم تازه دی بالکل لوګي ته دا د ټیم کې مونږ د سوات نه په واپسې باندې اوس روان یو واپسې سفر شروع دی او کاشف ایډوکیټ حارث ایډوکیټ هم دی او استاد محترم سراج خان دی او دغه محترم مشر په مشرۍ کې مونږ دغه سفر د سوات نه اوس واپس جمشید سیماب صاحب چې تاسو ته دا خوندور کلام مو او تاسو ته ډالې